محترم اعلی قدر امیر المؤمنین شهید منصور صاحب رحمه الله یقیني خبره ده چې هغه داسې یو شخصیت و چې صرف چې د یوازې نظامي شخصیت و یا سیاسي شخصیت و یا اداري شخصیت و هغه کې ډېرې خوبې موجودې وې ځکه چې موږ د جهاد په شروع کې موږ د مولا عبدالله شهید رحمه الله د هغوی او د ملا برادر حفظه الله دوی په قیادت کې د جهاد د ابتدایي وختونه چې وو هغه همدوسه څه وخت هم د مزل هم طی کړ ورسره لاړو مخکې بیا ته مخته حادثه راغله او حاجي ملا عبیدالله اخوند رحمه الله بندي شولو د ابشات ورزدلو بیا دغه قیادت د جهاد منصور صاحب رحمه الله ته پاتې شولو ځکه چې ملا صاحب به ونیول شولو او موږ چې بند راغلو بیا موږ د هغو په قیادت کې هم د جهاد سلسله مخکې روانه کړې وه د منصور صاحب رحمه الله چې هغوی عمله د جهاد قیادت یې کولو دغه په وخت کې موږ دوی سره مختلف مجلسونه شوي دي په دې مجلسونو کې موږ ته معلومه شوې ده چې خو ده کې دا کمال و چې ده به ډېر قوي استدلال کوو سړي سره په مجلس کې یعنې ځینې خالصې وي او خو څه خلک چې هغه قیادت کوی شي خو بیا د ژبې فصاحت نه لري یا هغه قوي منطق نه لري منصور صاحب دا خوبي وه موږ ډېر مجلسونه سره کړي یقیني خبره ده چې موږ ته یو نور ملګرو ته چا سره مایوسي به وه یا به چا سره خفګان موجود وي څه مشکل به و تشویش به موجود و او دوی په ډېر ښه منطقي او په پوخ او قوي استدلال باندې بسیط اقناعت ورکولو دا پکې غټ کمال و او بل کمال پکې دا و چې دوی چې کوم حیثیت او کوم شان و نو په کار دا و چې دوی سره خبرو کولو کې ډېر هغه وشي د تشریفات وشي احترام وشي مجاهدین و دغه شیونو ډېر پابند نه دي زما په مخ کې مال د مجاهدینو راغلي دي او مجاهدینو ډېر داسې ساده غوندې هغو سره تعامل او چې کوم دوی حیثیت و د مشر په حیث باندې په هغسې شکل باندې نه د مجاهدینو لکه عادي دام چې عادي مجاهد وي یعنې که چا معرفي کړی نه وي یقین وکړئ په مجلس کې او بس یې راغلی وی نو هغه به نه وي دا منصور صاحب دی دا بس یې بل مجاهد داسې معلومات به نه کېدل تواضع پکې وه تواضع پکې وه او استدلال او منطق یې قوي و او دې سره سره الله تعالی د دوی اخلاص قبول کړي پوخ نظامي سړی و خپل عمل په جامع کې برخه اخیستې ده او بل چې موږ خوشحاله یو او افتخارا وایو چې دا د مرحوم بابا رحمه الله قیادت کې د پاشمول د قومندان حاجي قومندان صاحب حاجي محمد دغه په قیادت کې دوی د جهاد شروع کړې وه او په هغه کې ډېرې قربانۍ ورکړې وې الله تعالی